سلامونه و نیکی هیلې الله تعالی دې روغ او صحتمند اوسئ. تاسو ته ښه راغلاست وایم. قدرمن ښوونکو، موخه د نن ورځ درس مو دا ده چې د دوهم ټولګي زده کوونکي د فصلونو لوست املا سره په بشپړه توګه بلد شي. څرنګه چې تاسو لومړی ویډیو کې ولیده، موږ او تاسو بېلابېل فعالیتونه کار وکړل تر څو زده کوونکي د دغه درس لوستل په سمه توګه زده کړي. هغه اړین فعالیتونه چې موږ په دغه فصل کې ترسره کوو هغه سره بلد شي او داسې ځینې نور په دغه درس کې چې دوهمه برخه د هغه ویډیو ده، موږ او تاسو زیات تمرکز مو په دې ده چې څنګه کولی شو د دغه فصلونو املا سره ډېر شاګردان زده شي او هغه اړین کلمات چې په دغه درس کې دي هغه املا په بشپړه توګه زده کړي. که چېرته تاسو لومړی ویډیو نه یې لیدلی، نو په لاندې لینک باندې کلیک وکړئ او لومړی هغه ویډیو وګورئ. اوس مخکې له دې چې موږ املا زده کوونکو ته کار وکړو، دا ډېر ښه ده چې یو فعالیت ولرو چې زده کوونکو توجه درس ته راشي او هغوی د عنوان سره هم بلد شي. د دغه موخې لپاره ښه ده چې موږ او تاسو زده کوونکو څخه پوښتنه وکړو بیا چې هغوی کوم فصل کې زیږېدلي دي. کله چې زده کوونکي موږ ته ځواب راکړي، موږ هغه فصل تختې پر سر لیکو. ځینې وخت شاید زده کوونکي هغه فصل په ذهن کې ونه لري، نور کوم خبر نشته، تاسو هغه میاشت ورنه پوښتنه وکړئ. کله مو چې میاشت ورڅخه پوښتنه وکړئ، بیا هغه ورته ووایئ چې دغه میاشت مربوط په دغه فصل کېږي او هغه فصل تختې پر سر ولیکئ. د بېلګې په توګه مثلا زه چې احمد چې یو زده کوونکی د هغه څخه پوښتنه کوم په کوم فصل کې پیدا شوی، هغه ماته شاید ځواب راکړي چې استاد زه په پسرلي کې پیدا شویم. بیا ورته وایم آفرین، پسرلی فصل داسې لیکل کېږي: پ داسې سین ر پ سر دایملی لام یا. بیا همداسې بل زده کوونکی چې محمود د هغه ته وایي کوم فصل کې ته پیدا شوی، هغه شاید موږ ته وایي استاد زه په اوړي کې پیدا شویم. بیا وایم اوړی فصل داسې لیکل کېږي. بل زده کوونکی چې سلیم د هغه څخه کله چې پوښتنه کوو، هغه شاید موږ ته وایي استاد زه فصل نه پوهېږم اما پوهېږم چې زه لرم میاشت کې پیدا شوی. بیا ورته وایم آفرین، دا میاشت مربوط د مني فصل ده، نو دا منی فصل داسې لیکل کېږي: منی. او په آخر کې ژمی پاتې کېږي. یو زده کوونکی شاید ماته وایي موږ ته وایي چې په ژمي کې پیدا شویم، بیا داسې لیکو ژمی. په دغه توګه هم زده کوونکي د څلور فصلو کلمو سره هم بلدېږي او هم زموږ عنوان معرفي کېږي زده کوونکو ته. قدرمن ښوونکو، پس له دې چې زده کوونکي له درس عنوان سره بلد شول، دا یو وخت دی چې هغوی د دغه درس اړین کلمات املا هم په بشپړه توګه زده کړي. نور د دغه لپاره چې دغه تجربه هم ورته خوشاینده شي، ښه ده چې موږ او تاسو بیا هم د هغه انځورو څخه چې لومړی ویډیو کې مو ګټه اخیستې وه بیا ورڅخه ګټه واخلو. دا ځل موږ او تاسو هر انځور تختې باندې نصبوو څرنګه چې ما کړي، او هغه هر انځور ورته ښکاره کوو چې دا کوم فصل دی، کوم فعالیتونه ترسره کېږي، او هغه عمده کلمې چې دي هغه تختې باندې لیکو او حروف یې وایو چې دا کوم حروف په دغه کلمو کې راغلي دي. په دغسې زده کوونکي پوهېږي چې په هر کلمې کې کوم حروف راغلي او املا یا په ذهن کې لا هم کښېني. د بېلګې په توګه مثلا لومړی انځور چې د پسرلي د زه یو زده کوونکي څخه پوښتنه کوم چې دا د کوم فصل انځور دی. زده کوونکي ځکه ویلي دي مخکې له مخکې، هغه ماته وایي پسرلی. زه ورته وایم آفرین، دا پسرلی دی. پسرلی داسې لیکل کېږي: پ سین ر، دلته نقطې ورکړم د پ، لام یا. دا شو پسرلی. او بیا ورڅخه بیا پوښتنه کوو چې هوا څرنګه ده، حتما هغه وایي استاد په پسرلي کې هوا ښه ده. بیا عمده کلمه چې ده څه شی ده؟ ښه، یعنې ښه هغه کلمه ورته لیکو. موږ او تاسو د ملګرو نور ډېر هم پوښتنې کولی شو چې مثلا دغه کس نوم څه شی ده؟ بزګر ده، او همداسې هغوی دوڅه کوي هغه مرغۍ ده. یعنې ډېر کلمې دي چې موږ او تاسو کارولی شو، خو دې لپاره چې ویډیو اوږده نه شي، زه په دغه دوه کلمو کې په ټول انځورونو کې بسنه کوم، اما تاسو کولی شئ چې نور هم ډېرې کلمې ولیکئ او همداسې فعالیت وکړئ. دغه بل انځور هم ورته وایم، هغوی د حتما ماته وایي چې استاد دا اوړی دی. بیا یې همداسې لیکم الف واو ر یا. بیا ورته وایم هوا اوړي کې څنګه ده؟ هغوی د وایي توده ده. بیا ورته وایم ښه توده ت واو دال او اګر. بیا ورته وایم شاباس. اوس دا بل کوم انځور ده، هغوی حتما موږ ته وایي چې استاده دا د مني عکس ده. ښه ورته وایم شاباس. بیا مني کلمه ورته لیکم میم نون او یا. بیا ورته وایم هوا
دلته سره رقم د منې کې هغوی د وایي استاد معتدله ده. بیا ورته وایم معتدله میم عین ت دال ت نقطې ورکړم لام اگردک. بیا ورته وایم شاباس. او آخري انځور دا کوم انځور ده هغوی د ماته بیا هم وایي استاد دا د ژمي انځور ده. زه وایم که دا ژمی داسې لیکل کېږي ژ میم یا. او هوا دلته څنګه ده هغوی د وایي ډېره سره ده استاد. بیا وایم ډېره سره داسې دال یا ر اگردک سره ده سین ر او اگردک. دا کولی شو نور کلمې هم ولیکو. مثلا دلته واوره ده واوره هم کولی شو خو ما ویل چې دې لپاره ویډیو اوږده نه شي زه هم دلته بل څه نه کوم. په دغه شکل زده کوونکي هغه اړین کلمات چې زموږ درس کې دي هغو املا سره بلدیږي. قدرمن ښوونکو اوس د دې لپاره ډاډ ترلاسه کړو چې آیا زموږ زده کوونکي دغه کلمې صحیح په توګه بلد شوي او نور هم دغه کلمې هغوی ذهن کې کیني تر څو املا یې په اسانه ولیکل شي. یو زده کوونکی تختې پر سر غواړو او هغوی ته وایي چې دغه تورې د هر کلمې ووایي بیا یې وجنګوي او بیا یې په لوړ اواز مکمله کلمه وایي. په آخر کې راته ووایي چې دغه کلمه په دغه انځور کې کوم برخې ته مربوطېږي یا دا کلمه د کوم انځور مربوطېږي. څرنګه د بېلګې په توګه مثلا احمد زه غواړم ورته وایم دا کلمې تورې ووایم هغه ماته وایي چې استاد دې کې پ ده سین ده ر ده لام ده ی ده. هغه یې وجنګوه هغه یې جنګوي داسې کوي پ س لی دغسې به کوي. وایم شاباس دا پسرلی کلمه ده پسرلی کلمه ده. آفرین. اوس د انځورو کې کوم انځور پسرلی موسم ته مربوطېږي. کولی شي تاسو انځورونه لږ شا او مخې کې اما ما همداسې پرېښي هغه حتما ماته وایي چې دغه انځور ته مربوطېږي. بیا ورته وایي شاباس. بل زده کوونکی چې محمود ده هغه غواړه هغه ته وایي راشه اوس دغه کلمه ووایه چې دغه کوم تورې دي. هغه حتما من کوي چې استاد کې خ ده او اگردک ده. وایم څه کېږي وایي ښه. ورته وایم شاباس. ښه په څه معنا ده په دغه انځور کې. هغه زده کوونکی وایي استاده دغه انځور کې هوا ښه ده ځکه خلک میلې ته تللي دي. ورته وایم شاباس تشویقوم. او همداسې دا فعالیت تر اخره پورې ادامه ورکوو. ټول تورې چې موږ تختې پر سر مخکې یا اوس مو لیکلي ټول په زده کوونکو کار کوو او هر زده کوونکي ته شانس ورکوو. پس له دې چې دا کار مو خلاص شو اوس ښه ده چې د کورنۍ دندې لپاره زده کوونکو ته ووایو چې هغه کلمې چې دغه کلمې چې موږ په تختې باندې لیکلي دي یعنې پسرلی اوړی یا تودر دا ټول کلمې هغه یې خپل په کتابچې کې ولیکي او کله چې هغوی کور ته ځي خپل په کور کې درې سطحه یا درې خطه د کتابچې هر کلمه خپل په کتابچو کې مشق ولیکي. په دغه توګه دغه کلمې هغوی د ذهن کې د لا اوږدې مهال لپاره کیني. مننه کوم ستاسو پاملرنې څخه. تاسو ته ښه وخت غواړم.